بسات نتر بسیتا هر سستا دیا اللہ هر سستا دیا اللہ دا خطول ستا فیو کن سار پیدا دیا اللہ پیدا دیا اللہ بسات نتر بسیتا هر سستا دیا اللہ هر سستا دیا اللہ دا وارستا یو کن سر پیدا دیا اللہ پیدا دیا اللہ مالکی دا املاکو مخترعی دا افلاکو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين أما بعد دمنار راديو درنو أوردنكو دايمان پلوشو دخبروني عزت مندو منوالو خوندورونو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته درنو مسلمانانو د الله عز وجل په توفیق او فضل او کرم باندې دغه د بیا د نوې خبرونې د خبرولو په منظور باندې ستاسو په خدمت کې قرار لرم د ریاض الصالحین د مبارک کتاب د مسلسلو درسونو سلسله کې د الله عز وجل په توفیق باندې 1511 نمبر حدیث ته رسیدلیو دلته امام نووي رحمت الله تعالی علیه مستقل بحث شروع کړی دی کتاب الامور المنهی عنها باب تحریم الغیبة والامر بحفظ اللسان دا کتاب دی او دا برخه ده د دې چې ځینې کارونه په شرع کې د هغې نه بندیز او ممانعت راغلی دی باید مسلمان د هغې سره اشنا شي چې پرهیز ترې وکړي بیا فرمایي چې باب تحریم الغیبة والامر بحفظ اللسان باب دی په بیان د دې کې چې غیبت کونه حرامه ده او فرض ده په بنده مسلمان چې د خپلې ژبې حفاظت وفرمایي امام نووي رحمت الله تعالی علیه به د کتاب په دې قسمت کې هغه کارونو ته اشاره وکړي چې په شرع د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم کې د هغې نه ممانعت او بندیز راغلی دی او د هغې تحریم او کراهت په قرآن او حدیث سره ثابت دی نو په یو ځای به موږ ته دا معلومات راجمع کړي موږ به د الله عز وجل په توفیق باندې د درنو اوریدونکو په خدمت کې عرض کو الله عز وجل به د دې لارې د شر مخنیوی وکړي او د خیر خپراوی به وشي او د خلکو د اصلاح سبب به وګرځي الله ته امید دی چې تاسو به ټول درسونه په شوق سره اوریدلی وي خو زموږ تمنا او ارزو او التماس د خپلو خویندو او ورونو نه دا دی چې دا برخه د کتاب او د پروګرام ډیر په دقت سره واورئ ځکه دا هغه څه دي چې زموږ او ستاسې په روزمره ژوند او زندګۍ کې ورسره موږ مخامخ کیږو لله الحمد والمنه ډیر ځله مسلمان ناروا او ته زړه نه کوي خو د ده نه ناروا د دې وجې نه کیږي چې دی ورته ناروا نه وایي د لاعلمۍ او بېخبرۍ د وجې نه که مسلمان ذهن په دې باندې خلاص شي چې دا عمل ناروا دی قرآن او سنت کې د دې نه بندیز راغلی دی نو بیا به مسلمان همت کوي او په دغه لاره دغه قول باندې به عمل نه کوي چې یو د هغې نه د مسلمان ورور قفه بیانول دي او د هغه غیبت کول دي د غیبت معنا د ذکرک اخاک بما یکره خپل مسلمان ورور په داسې څه باندې یادول چې په هغه باندې بد لګیږي که ته یې مخامخ ورته ووایې هغه دنه پرې خفه کیږي
بد ته نه وړي، نو دقه خبرې په هغه پسې شا کول دې ته غیبت وایي او دا شرعا حرام دی. وروستو به امام نووي رحمت الله تعالی علیه شپږ ځایونه داسې وښایي چې هلته د ضرورت په اساس ځینې وخت کې ځینې خبرې جایز وي، په یو چا پسې چې د هغې به مستقل بحث راشي او دلایل به ذکر کړي. خو په صورت عموم غیبت په قرآن او سنت سره حرام دی او دا د شیطان د لارو نه یوه لاره ده چې په مسلمانانو کې موندلې ده او شیطان د دې نه خوند او مزه اخلي چې مسلمان په مسلمان پسې ګړیږي، مسلمان په مسلمان پسې ناروا تبلیغات کوي او هغه په بد نامه باندې یادوي او د هغه کوتاهیانې میدان ته راوباسي او د خلکو په مخ کې هغه شرموي. غیبت عظیم جرم دی او د کبیره ګناهونو نه یوه لویه کبیره ګناه ده. د دې وجې نه ډېر زیات استغفر الله ویل پکاري، ځکه ډېر ځله موږ په خندا او په ټوقه کې د چا غیبت کوو یا یو چا ته کیسه شروع کو په هغې کې یو راڅملولی شي او د هغه غیبت شروع شي. نو انسان چې غیبت او قفه د یو مسلمان بیان کی، که دا قصدنی که سهونی که خطأنی، دا ټوله په خپل ذات کې ګناه کبیره ده. د دې نه توبه ایستل پکار دي او عملی توبه دا ده چې غیبت ونکو. نن د نړۍ مسلمانان، د کډو مسلمانان، د سیمو مسلمانان هغه یو په بل پسې لګی دی او د مسلمان نقصانات راسپړي، نه د هدایت دپاره نه د نصیحت دپاره، بلکې د شرمونې او د ذلت او د خجالت سره د مخامخ کونې په منظور باندې. نو دا کار ناروا دی. الله سبحانه وتعالی دې موږ ته توفیق راکړي چې یو بل ته نصیحت وکړو او د غیبت نه خپلې ژبې راونغاړو. نو فرمایي باب تحریم الغیبت والامر بحفظ اللسان، باب دی په بیان د دې کې چې د غیبت کول حرام دي او په شریعت کې امر راغلی دی د ژبې په ساتنه باندې چې خپله ژبه د غیبت نه وساته. په دې باره کې امام نووي رحمت الله تعالی علیه د خپل منهج مطابق اول دا موضوع په قرآني آیتونو باندې ثابتوي او د هغې نه وروسته بیا احادیثو ته راکوزیږي چې ای مسلمانه په قرآن او حدیث سره غیبت حرام دی، ته څنګه جرأت او جسارت کوي او په غیبت باندې خوله خوځوي. الله عز وجل فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولا یغتب بعضکم بعضا ولا یغتب بعضکم بعض او غیبتونه دې نه کوي په تاسو کې ځینې د ځینو نورو، یعنی مسلمانان دي د یو د بل غیبت نه کوي. او بیا الله عز وجل د دې مثال پیش کوي چې غیبت دونه کبیره ګناه ده، دونه خبیث قول دی. لکه مثلا چې د یو چا خپل ورور مړي او هغه مړی پروتي او دا انسان ورځي او د مړه ورور غوښه خوري، آیا د عقل به ومني؟ نه. د طبیعت به ومني؟ نه. چې دغې ته تاسې بده ویوئ او بد ترې وړئ چې د انسان غوښې نه خورئ، بیا د ورور غوښې نه خورئ، بیا د مړه شوي انسان غوښې نه خورئ، نو د پناه انسان غیبت کول، پسې شا په چا پسې ژبه را پرانیستل او ژبه استعمالول هو به هو همدغه معنا لري چې د هغه غوښې خوري. الله عز وجل فرمایي ایحب احدکم، آیا یو کس د تاسو نه دا خوښوي ان یاکل لحم اخیه میتا چې وخوري غوښه د خپل ورور په داسې حال کې چې هغه مړ پروتي فکرهتموه، دا خو تاسې بده ګڼئ. هیڅ انسان دې ته تن نږدي چې د لوږې د لاسه د ورور غوښه وخوري. نو ته خو څه وږئ چې د مسلمان غیبت کوي او د هغه غوښې خورې. واتقوا الله، د الله نه یره وکئ، ان الله تواب الرحیم، والله ته توبه وباسئ د غیبت کوونې نه، د دې جرم نه، غیبت نه الله ته توبه وباسئ. الله توبه قبلونکی مهربانه ذات دی. شپږشتمه سپاره سورة الحجرات 12 نمبر آیات واضحه ثابته شوله چې د قرآن کریم په آیت باندې بندیز راغلی دی د غیبت نه.
بل ځکه الله فرمایي ولا تقف ما ليس لك به علم او مزه په هغه بې اساس او بې بنیاده خبرې پسې چې تا ته د هغې معلومات نه وي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا یقینا غوږونه د انسان او سترګې د انسان او زړه د انسان كل اولئك كان عنه مسؤولا د دې ټولو نه به د الله په دربار کې پوښتنه کیدی شي چې غوږونو تاسې دا خبرې اورېدلې وي سترګو تاسې دا حالت لیدلی و زړه ته په دې باندې قانع شوی وي چې پلانې مجرم دی پلانې غل دی پلانې خاین دی پلانې زانی دی د دې ټولو نه به تحقیقات کیږي په مجموع کې د هر مجرم انسان نه د جرم تپوس کیږي خو د اندامونو په باره کې د 3 اندامونو سره به ځان له سوال جواب وشي چې غوږونه دي او سترګې دي او زړه دی ځکه انسان په غیبت کې دا 3 واړه استعمالوي غوږونه استعمالوي او غیبت ته غوږ نیسي او دارنګې د خلکو عیبونه پسې ګرځي او د خلکو کمزورتیاوې ګوري نو سترګې استعمالوي او سوچ او تصور او فکر او برنامه او پروګرام جوړوي چې پلانې به څنګه خطا کوم څنګه به تیر باسم څنګه به تباه کوم نو د زړه منفي حرکت کوي غلط سوچونه کوي نو د دې وجه نه رب العالمین به د دې 3 اندامونو سره حساب وکړي چې غوږونه د انسانانو دي سترګې د انسانانو دي او زړونه د انسانانو دي چې تاسو خو د عبادت دپاره پیدا وئ ای غوږونو ولې مو غیبت باندې ځان مړاو ای سترګو ولې مو د انسان او د مسلمان عیبونو ته کتل او ای زړه ولې د غلط سوچونه کول د الله په وحدانیت کې دې ولې سوچ نه کو چې تا د مسلمان په نقصاناتو کې تصورات او سوچونه او برنامې جوړولې نو د آیت کریمه هم واضح په دې باندې دلیل دی چې د څه خبرې علم د تنو په بې اساسه خبرو بې اساسه اوازو پسې مزه نو یو د هغې نه دا ده چې خلک وایي نو تا ته چا وویله څه خبرې دلته یو سړی و داسې داسې خبرې وکړې په پلاني پلاني پسې نو په هغه باندې یا تهمت وتړي د قتل یا تهمت د زنا یا تهمت د غلا یا د بل جرم تهمت په داسې حال کې چې دغه عمل په هغه سړي کې نه وي نو دا آیت دلیل دی په دې باندې چې پسې شا ډرامې او غیبتونه او دارنګې قفه د مسلمان ویل حرام مطلقه ده 3 آیت کریمه دا آیت کریمه خو د سورت بنی اسرائیل 15 سپارې 14 نمبر آیاتو بل د 26 سپارې سورت قاف 13 نمبر آیت کې الله عز وجل ما او تا ته اختیار راکوي چې داسې فکر مه کوه چې ستا غیبت هغه هوا او لاړه څه چې دي چا پسې ویلي دي ملایکو نوشته کړي دي او ستا په عملنامه کې درج دي او په ورځ د آخرت باندې به ستا مخې له راشي الله فرمایي ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید د خولې نه دا انسان نه ګزاري و خبره مگر تیار هلته یو څارونکی ملایک تیار ناست او هغه ټولې خبرې نوشته کوي او هغه راخلي نو څوک چې د چا غیبت وکړي نو ملایک هغه نوشته کي د ده عملنامه په هغې باندې ډکه شي په ورځ د قیامت به یې له مخې له راوړي چې دا ته او دا د بې اساسه بې بنیاده خبرې په مسلمان پسې هله دا جواب کو د دې قیمت ادا کا الله عز وجل دې په موږ او تاسو ټولو باندې رحمتونه نازل کړي داسې رحمت چې زموږ خولې د غیبت نه راوګرځېږي او د الله په حمد و ثنا باندې مشغوله شو امام نووي رحمت الله تعالی علیه چې د ریاض الصالحین کتاب مؤلف دی ځینې ځایونو کې د احادیثو او د آیاتونو په تفسیر کې خبرې ذکر کوي او هغه د حکمت نه ډکې خبرې دی وایي اعلم انه ينبغي لكل مکلف ان يحفظ لسانه عن جميع الكلام وځان پوهه که په دې باندې چې هر عاقل بالغ مکلف بنده ته ښایي چې خپله ژبه د خبرو نه رابنده کې وساتي الا کلاما ظهرت فيه المصلحه مگر هغه خبرې دي ورباندې وکړي په ژبه باندې چې په هغې کې فایده مصلحات او خیر ښکاروي ومتى استوى الكلام وتركه في المصلحة او کله چې هم برابري د خبرې خیر
او کول د خبره او نه کول د خبره. ومتستوى الكلام وتركه في المصلحه، چې کله خبره داسې وي چې د هغې کول او نه کول سره برابري په مصلحت کې، فالسنة الامساک عنه، نو سنت طریقه دا ده چې دغه خبرې پرېږده، دا مباح خبرې هم پرېږده. لأنه قد ينجر الكلام المباح الى حرام او مکروه، ځکه کله راکاږي روا خبر انسان لره هغه کار ته، هغه خبرو ته چې هغه حرام دي او مکروه دي. وذلك كثير في العاده، او دا د خلکو په دود کې د دې ډیر مثالونه موندلی شي. والسلامة لا يعدلها شيء، ژبه سالمه ساتل د پردو غیبتونو نه او د بې ځایه خبرونه دې سره په نرخ او قیمت کې او په وزن کې هیڅ شی برابر نه دی. د خلکو خبرې درې ډوله دي. یو صراحتا ناروا خبرې وي، د هغې پرېښودل فرض دي. یو صراحتا روا پایدناکې د دین او د دنیا د خیر نه ډکې خبرې، د هغې کول اولا دي. یوه داسې خبره وي چې کوی نه کې تاواني کېږي نه او کوی کې ګټه په لاس نه درځي، نو د داسې خبرې نه خبره ښه ده. د داسې خبرې نه چې تا ته خیر او شر دواړه نه در رسیږي، نو بس د داسې خبرې نه کول د خبرې بهتر دي، ځکه هیڅ اثر په دې باندې د خیر نه مرتبېږي. نو ډېر ځله یو انسان د بل انسان وخواته ناستي او په داسې فضولیاتو باندې لګي، یا د موټرو قصې کوي. څوک چې د کم کاروبار والا وي نو په هغه کاروبار کې تفصیلات ورکوي او تجارتونو قصې کوي. یو اندازه خبرې د انسان وکړي هغه چې د ده په تجارت او کاروبار او ماموریت او په روزمره زندګۍ کې د ده ورسره ضرورتي د خبرو او بې د خبرو نه دغه کاروبار مخ په وړاندې نه ځي، ودې ګړېږي انسان. لیکن چې کله یوه مشغولتیا داسې وي چې د هغې کول او نه کول برابري، نو دا د وجود انرژي او قوت او دا د ژبې طاقت باید په چټیاتو کې استعمال نشي، باید دا خزانه کړی شي او دغه انرژي او قوت په روا مفیدو ګټورو خبرو کې استعمال شي. اوس بتوفیق الله عز وجل موږ د دې مبارکو آیاتونو او د امام نووي رحمت الله تعالی علیه د دې مختصر کلام نه دا فائدہ فلاس باندې راوړله چې مسلمان عبس مګړېږه، چټي بیهوده مګړېږه، حرام او مکروه او ناروا خبرې مکوه، او د ژبې چې ذکر الله لیکلی کېږي نو عبسیات او چټیات او کنځلې او غیبتونه هم لیکلی کېږي، چې قیامت کې بیا د دې ملامتیا په ځان باندې منې هم دا اوس ځان الله ته ملامته که او الله عز وجل ته توبه تایب شه د ټولو غیبتونو نه. الله سبحانه وتعالی غفور الرحیم ذات دی. الله عز وجل دی په ټولو مؤمنانو ورحمیږي چې د مسلمانانو د کورونو د کندو د کلو د کوڅو او د بازارونو د دې ټولو نه غیبت هغه ختم شي، نو ایله بیله به امن و امان، خوشحالي او سوکالي او د ایمان پراخي راشي. ورسیدلو بتوفیق الله تعالی 1511 نمبر حدیث ته چې د موضوع سره مکمل تړاو لري، چې عبس کړېدل په غیبت باندې او په خندا او په رشخن او په پسخند او په ډرامو باندې د چټي کار دی. له ابو هريره رضی الله تعالی عنه نه روایت ده عن النبي صلی الله علیه وسلم، چې هغه روایت نقل کوي د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه، قال چې هغه فرمایلی دي من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، متفق علیه. بخاری مسلم حدیث، راوی الحدیث ابو هريره رضی الله تعالی عنه ده. هغه فرمایي چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویل من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، هغه څوک چې ایمان لري پتاسو کې په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې، فلیقل خیرا، یا د خیر خبرې کوي، مشغولتیا خبرې اترې ګټورې فایدناکې د ثواب نه ډکې، او لیصمت، او یا د هم چوپ پاتې شي،
یعنی اے مسلمانا ستا د ایمان تقاضا دا ده چې خپل خوله کنټرول کا او د عباسیاتو چټیاتو نه دی په سکوت او په چوپوالي کې خیر ده. عربان متل کوي فرمایي چې ان کان الکلام من الفضة فالسکوت من الذهب. وای که خبرې قیمتي وي د سپینو زرو غوندې نو چوپوالی بیا سره زر دی، نو سره زر پرې رامخکې کا، یعنی چوپ اوسه، عبس او چټي او بېزیا خبرې مه کوه مسلمانه، دا ستا د ایمان تقاضا نه ده. وهذا الحديث صريح في أنه ينبغي ألا يتكلم إلا إذا كان الكلام خيرا. فرمای امام نووي عليه رحمة الله دا حدیث اختارا په دې باندې دلیل دی چې خای چې یو انسان هسې خبرې ونکي مګر هغه خبرې چې په هغې کې د فایده او ګټه نغښتې وي. وهو الذي ظهرت مصلحته، او دا هغه خبرې دي چې د دې فایده د هیڅ چا نه پټه نه وي، ټول مسلمانان پرې پوهېږي چې دا خبرې د خیر او برکت او د فایدې وي. ومن شک فی ظهور المصلحة فلا يتکلم. او که څوک شکمني چې زما په دې مشغولتیا کې او په دې خبرو کې به خیر وي او که نه به وي، نو غوره دا ده چې فلا يتکلم دا سړی دې نه ګډېږي. 1512 نمبر حدیث ته ورسېدو. راوي الحدیث ابو موسی الاشعري رضی الله تعالی عنه دی قال دی قلت یا رسول الله، وای ما عرضك اے د الله رسوله صلی الله علیه وسلم، ای المسلمین افضل، په مسلمانانو کې د کم مسلمان عمل ښکلی دی او الله ته ډېر قبول دی؟ په مسلمانانو کې کوم عمل داسې دی چې هغه عمل د الله خوښیږي، الله یې قبلوي، نو دا کوم قسم مسلمان دی او دا هغه کوم عمل دی؟ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم ویله من سلم المسلمون من لسانه ویده متفق علیه. هغه مسلمان غوره دی چې روغ پاتې شي نور مسلمانان د ژبې د ضرر او د لاس د ضرر نه. د ژبې ضرر ریشخن او پسخن، خندا او ډرامې او غیبتونه دي، او د لاس ضرر ظلم ته لاس اوږدونه ده. نو بهترین مسلمان، قدرمن مسلمان، الله ته خوښ مسلمان هغه څوک دی چې د چا غیبتونه نه کوي، خپله ژبه نه ګنده کوي، د بل مسلمان په عصمت لوټولو باندې. حدیث واضحه دلیل دی په حرام والی د غیبت باندې. دا حدیث متفق علیه د بخاری مسلم نقل کړی دی، او کوم حدیث چې د یو راوي نه دواړه کتابونه نقل کی نو هغې ته متفق علیه وایي، او هغه قدرمن حدیثي. معنا دا ده چې په سوچه وحی سره حراموالی د غیبت ثابت شو، مسلمان ستا دپاره نوره د تیښتې لاره نه ده پاتې، بې د دې نه چې الله ته تسلیم شي د غیبت په پرېښودلو باندې. او دا د ښایسته مسلمانۍ ثبوت دی چې د مسلمان د ژبې نه به بل مسلمان نه ازاریږي، او د هغه د لاس نه به بل چاته ضرر نه رسیږي. نو په دې معنې غیبت حرام مطلق دی. کله موږ مسلمانان په خپلو کې خبرې کوو او ویو چې الله دې معافي وکړي او الله دې په غیبت کې نه حسابوي، نو سبحان الله دا څونه سادګي ده چې موږ د غیبت د کولو دپاره د ځان دپاره یو عذر او بهانه لټو او ویو الله دې په غیبت کې نه حسابوي. دغه شی حساب دی او مه کوه. باید موږ مسلمانان یو بل ته ووایو چې ورونو مسلمانانو غیبت مه کوئ، زموږ په مخ کې غیبت مه کوئ، زموږ په مخ کې غیبت مه کوئ. د اضواء البیان د تفسیر مصنف علامه شنقیطی رحمت الله تعالی علیه چې د مغرب عربي د موریتانیې پیداو او په مدینه کې استاذ په جامعه اسلامیه کې، نو د هغه مبارک رحمه الله دا عادتو چې کله به د هغه حجرې ته خلک ورله او چا به غیبت را واچو نو ورته ویله چې وروره په مخه د خوز ما د حجرې نه وځه، نو هغه مېلمانه به ورتله چې
هغوی به د په مخ کې د غیبت جرأت نشه کولی او چې چا به جرأت وکړه فورا به د حجرې نه ایسته چې دا مجلس موږ د علم دپاره جوړ کړی دی او دا مو د غیبت دپاره نه دی جوړ کړی. امام بخاري رحمت الله تعالی علیه په حقله د تاریخ کتابونو لیکلی دي چې امام بخاري رحمت الله علیه وایي چې زما نه یادېږي چې ما یا د مسلمان غیبت کړی وي او یا مې ورته غوږ نیولی وي. نو دا کار شونه دی چې یو سړی وایي چې بی د غیبته چاره نه کیږي، دا خبرې غلطې دي، دا خبرې غلطې دي. د دې وجې نه څوک چې ډېر اختلاط او مجالس کوي، د ډېرو خلکو سره ناسته پاسته لري، یا به غیبت کوي او یا به یې اوري، او غیبت کوونکی اوریدونکی دواړه یو شانې ګناهګار دي، او که ژبه ګناهګاره ده نو غوږونه هم ورسره جخت ذکر دي چې ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنه مسؤولا. له غوږونو سترګو او زړونو به پوښتنې کیدی شي. 1514 نمبر حدیث ته ورسېدلو او راوي الحدیث جلیل القدر صحابي سهل بن سعد ساعدي رضی الله تعالی عنه دی قال دی وی قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه اضمن له الجنه. د بخاری مسلم متفق علیه حدیث دی. راوی الحدیث سهل بن سعد رضی الله تعالی عنہ دی فرمای چې رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی من یضمن لی ما بین لحییه کچا ما ته ضمانت او قول راک د سمې خوځولو د هغې ژبې چې په دواړو جامو کې پراته ده، د دواړو جامو ترمنځه، وما بین رجلیه او هغه عورتونه چې د انسان د پښو په منځ کې دي، اضمن له الجنه زه به ورته وعده او ضمانت د جنت ورکما. یعنی رب العالمین به هغه مسلمان جنت ته داخل کی چې یو طرفه د ده په ژبه کې حیا ده او ژبې غلطه نه خوځېږي، او بل طرف ته د عورتونه محفوظ دي او د حلالو نه حرامو ته تجاوز نه کوي. نو رسول کریم صلی الله علیه وسلم په وعظ او نصیحت کې دا وویلې چې هغه څوک چې په تاسو کې غواړي چې جنت ته داخل شي نو د خپلې ژبې اصلاح دې وکړي او خپله حیا او عفت دې وساتي. او فرمایي که چا ماله دا ضمانت راکړه چې زه به غیبت نه کوم او زه به بې حیایۍ ته لاس نه اچوم، نو زه ورته د جنت ضمانت ورکوم چې د الله په توفیق به دا د غیبت نه پاک مسلمان او دا حیادار مسلمان الله سبحانه وتعالی جنت ته داخل کی. او ضمانت د نبی صلی الله علیه وسلم الله عز وجل ته قبول او منظور ده. په دې معنا باندې یو حدیث کې داسې راغلی دی چې من وقاه الله شر ما بین لحییه و شر ما بین رجلیه دخل الجنه. هغه څوک چې الله عز وجل دا وساته د هغې ژبې نه چې د ده په خوله کې او په جامو کې پرته ده، او د شر د هغې شهوت نه چې د ده د پښو ترمنځه پروت دی، نو دا سړی جنت ته داخل شو. چې دا حدیث مستقل را روان دی. لوستلی حدیث واضحه په دې خبره باندې دلالت کوي چې غیبت حرام دی. د غیبت پرېښودونکی غیبت نه کوونکی مسلمان جنتی دی چې حیا ورسره ملګري وي. 1514 نمبر حدیث ته ورسېدلو. راوی الحدیث ابو هریره رضی الله تعالی عنه دی، شاگرد خاص د نبی کریم صلی الله علیه وسلم. فرمای انه سمع النبي صلی الله علیه وسلم یقول د په خپل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلو چې هغه ویلي ان العبد لا يتكلم بالكلمه ما يتبين فيها يزل بها الى النار ابعد مما بين المشرق والمغرب متفق علیه.
فرمای ابو هريره رضی الله عنه چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اوریدلی چې هغه ویلي یقینا یو بنده به یو خبره وکي ان العبد لا يتكلم بالكلمه یو انسان به د خلې نه یو خبره وباسي ما يتبين فيها سوچ او فکر پکې نه کوي چې دا خبره ناروا ده پرېږدم یې ولې نه بل بې سوچه بې فکره د خلې نه یو غلطه خبره ووځي د دې خبرې د وجې نه الله د ده نه ناراضه شي او د هغه لوی دوزخ ته ګزار کی چې د هغې جوړوالی دونه لرې واټن او مسافه لري لکه مشرق چې د مغرب نه ختیځ چې د لویدیځ نه لرې دی وایي ما یتبین فیها دی پکې سوچ او فکر نه کوي یسل بها الی النار نو وخویږي دغه انسان د دغې خبرې په کولو سره دوزخ ته په دونه لرې مسافه کې پریوزي دوزخ کې جوور لاندې ابعد لرې مما بین المشرق والمغرب څونه چې مشرق د مغرب نه لرې دی دا حدیث د مضمون په لحاظ داسې دی وروسته به نور هم بیان راشي چې عبس مګړېږئ مسلمانانو تاسو ته به غیبت او ریشخند او خندا او پوسخند او غلطې ټوکې معمولي ښکارېږي خو د یوې خبرې د وجې نه کله سړی هلاک او تباه او برباد شي او د دوزخ لایق او مستحق وګرځېږي نو که الله عز وجل په دغه خبره باندې دوزخ ته اچوي او ډیره لویه سزا ورته ورکوي دا سړی د شکایت حق نه لري ځکه دته په دنیا کې د دې ارشاد او هدایت راغلی چې وپلانه دا ژبه د اصلاح کا او غلطه مخوځوه متفق علیه حدیث دی په دې باندې دلالت کوي چې ځینې غیبتونه ځینې غلطې ویناګانې سبب د دوزخ ته د داخلېدو ګرځېږي الله عز وجل دې موږ دوزخ د اور نه په امان کې وساتي یتبین معنا امام نووي کوي یتفکر انها خیر ام لا داسې فکر یې پکې ونه کړ چې په دې خبره کې مې خیر دی باید ویې کړم او که نه خیر پکې نشته څه کومه چې بې ځایه ګړېږم هغه خلکو آخرت وګټه چې هغه په یو مجلس کې ناسي او د فایدې خبرې اوري یا د فایدې خبرې کوي او نور د الله په ذکر باندې مشغولي د مخلوق په نصیحت باندې مشغولي او چې د خبرې لمبرو ته نه را رسېدلی نو په هره خبره کې نه قپېږي هلاک و تباه او برباد هغه خلک دی چې د ثنا صفت او د حمد او د نعت او د ذکر او د تلاوت هغه قوه د ژبې هغه په غیبت په ریشخند په پوسخند ډرامه او په نورو کارونو کې استعمالوي 1515 لمبر حدیث ته ورسېدلو راوي الحدیث بیا هم ابو هريره رضی الله عنه دی چې روایت نقل کوي عن النبي صلی الله علیه وسلم قال چې فرمای ابو هريره رضی الله عنه چې نبی علیه السلام او فرمایلی ان العبد لا يتكلم بالكلمه کله یو انسان یو خبره به وکي خبره من رضوان الله د الله عز وجل د خوښۍ خبره ما یلقي لها بالا چې د ده به دونه توجه نه وي او دونه باک به نه ساتي دونه تمه به ورته نه وي چې زما دا خبره به ما د پاره په قیامت کې دونه وزمین او قدرمنه ثابته شي یرفعه الله بها درجات چې الله عز وجل به د ده درجې په دغه خبره باندې بلندې کړي دا یو دویم وان العبد لا يتكلم بالكلمه من سخط الله تعالی کله یو بنده به وګړېږي په یوه خبره باندې چې هغه به باعث د الله د غصې وي لا يلقى لها بالا یا لا يلقي لها بالا چې دا انسان توجه دې خبرې ته نه کوي چې دا دونه د عذاب خبره ده ولې مې وکړه یهوي بها فی جهنم او د دې خبرو د کولو د وجې نه به دا سړی نسکور دوزخ ته ورګزار کړی شي دا روایت صحیح البخاري فتح الباری 19 جلد 216 صفحه باندې نقل کړی دی دې ته ورته د لاندې حدیث هم دی 1514 لمبر حدیث راوی الحدیث فرمای وعن ابي عبد الرحمن دا ابو عبد الرحمن بلال بن الحارث رضی الله عنه چې د مزینه قبیلې څخه دی المزنی رضی الله عنه د دې روایت دی د بلال ابن حارث مزنی چې دا بلال
د مزینه قبیله او بلال حبشي مؤذن د رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه بل شخصیت او دا بل دام صحابي دی فرمای چې ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال یقینا رسول کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی ان الرجل لا يتكلم بالكلمه من رضوان الله یو انسان او بنده بکلا یو خبره وکي د الله د خوخی خبره ما کان یظن ان تبلغ ما بلغت د سوچ او فکر کې دا نه راځي ګمان کې چې لا بدا دون سبب زما د درجو د بلندوشي او دا به ورسیږي دون قیمت تا یكتب الله له بها رضوانه الى يوم يلقاه الله عز وجل به د دې سړي خپل خوخي ولي کې چې بنده د تا څخه راضي او دا رضایت می تر هغه وخت پورې دی چې په قیامت کې د تا او زما ملاقات وشي وان الرجل لا يتكلم بالكلمه او بل طرف ته یو سړی یو خبره وکي من سخط الله د څه خبره چې الله له غصور ولي لکه د شرک او کفر او لکه د غیبت خبره ما کان یظن ان تبلغ ما بلغت او د فکر کې ناراضي د ګمان او خیال کې ناراضي چې دا په ضرر کې دون غټیږي او ماته بلوي تاوان راړي یكتب الله له بها سخطه دغه خبرې د کولو د وجنه الله عز وجل نوشته کې د دې سړي په باره کې خپل غصه الى يوم يلقاه تر هغه پورې به الله په غصه چې د الله سره په قیامت کې ملاقات وکړي دا حدیث رواه مالک فی المؤطا امام مالک په مؤطا کې نقل کړی دی امام ترمذی په خپل جامع کې وقال حدیث حسن صحیح دا دواړه حدیث په دې خبره باندې دلالت کوي چې مسلمان د خپل خلی تابعیت راونیسه او د خلی هغه غلطي کنټرول کا ځکه ته به معمولي شمیرې او د الله په وړاندې به ستا دپاره د هلاکت سبب ګرځي او د خوږو او ښایستو خبرو قدر وکړه د الله د ذکر او د الله د ثنا او د حق د ویلو د حق شهادت او د ایمان د درنو خبرو قدر وکړه ځکه تا ته به معمولي ښکارېږي خو دا معمولي نه دي دا د الله د رضوان او د رضامندۍ سبب ګرځېږي لکه مثلا یو سړی په یو مجلس کې غیبت کوي بل ورته وایي چې وروره خوښه دې نه ده چې دا غیبت پرېږدو او دا خبره بدله کړو د دې سړي داسې فکر نه وي چې زما دا نصیحت به په ورځ د قیامت زما ډیر لوی په کار راشي خو چې کله قیامت قایم شي دا چې د سړي په یو مجلس کې د نصیحت خبره کړې ده د دې وجې نه به الله عز وجل د ده نه راضي شي او جنت به ورته ورکړي او هغه انسان چې هغه غیبت کوي او بل ته وایي چې دا غیبت مه کوه چې ستا را سره څه کار دی دا خبره پکې شته دی او دا دی او دا دی او دا دی او زه به د الله نه معافي وغواړم او دا دی یعنی اني باني وکړي نو دی د دې غیبت نه بد نه وړي چې ورځ د قیامت شي نو کیدای شي د الله د لوی غصې سبب ګرځېدلی وي په مجموع کې ټول لوستلی شوي روایات په دې باندې دلالت کوي چې د مسلمان ژبه به کنټرولي مسلمان با د غیبت او د چټیاتو د بدلو او د سندرو د ټپو او د غلطو الفاظو د دین با خودداری کوي هم دغه ژبه ده چې یا خو د دپاره د جنت د داخلېدو سبب ګرځېږي چې کله په حق باندې وخوځي او هم دغه ژبه ده چې انسان د دوزخ په دروازه باندې ودري اله العالمین زمونږ وران او ویجاړ وطن او مشوش ذهنونه ته راټول کې او موږ مسلمانان د هر ډول غیبتونو نه وساتي او که مو کړی وي او کړی مو دی الله د تا نه معافي غواړو الله زړو وړو زنانو نارینو ټولو ته معافي وفرمایه الله زمونږ په حال باندې رحم وکړه الله زمونږ ګناهګار معاف کړه الله موږ ته توفیق د غیبت د پرېښودلو راکړې او دا ژبې مو ګویانه کې په لا اله الا الله محمد رسول الله والسلام علیکم ورحمة الله وبركاته عبادتي پاک ربا عبادتي پاک ربا باطل دی چی لتا څخه سوا دی یا الله سوا دی یا الله خالق د خیر و شر بلتا خالق نشتا رازق د کل عالمی بلتا رازق نشتا